د عصر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 103 مبارکه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 3 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. په زمانه قسم انسان په حقیقت کې په لوی تاوان کې دی. پرته له هغو خلکو چې ایمان یې راوړی او ښه عملونه کوي او یو بل ته د حق نصیحت او د صبر ښودنه کوي.